زړه د بیماری علاج په څه باندې دی؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار شه په ذکر د الله باندې زړونو ته اطمینان حاصلیږي. هغه بے قراری او پریشانی دا د الله په ذکر باندې ده. عبادات الله پاک لازم کړي دي، خو هر عبادت سره مقدار هم شته او خپل شرطونه هم ورسره شته. منځ الله فرض کړی دی نو 15 وخته مقرر کړی دی، د رکعتونو مقدار یې هم راته ښولی دی، دې سره یې شرطونه هم ویلي دي. جامه بدن ځمکه دا به پاک وي، مخ په قبله به وغیره، دا شرطونه ورسره دي. روجې الله فرض کړي دي، مقدار یې ښولی دی چې یو د رمضان میاشت ده، شروع ابتدا انتها یې ښولی ده، نور شرطونه یې ورسره بیان کړي دي. زکات یې مقرر کړی دی، هغې له نصابونه جوړ کړي دي، وخت یې ښولی دی، کال به تېرېږي، څه به ورکې چاله به ورکې، دا شرطونه یې ښولی دي. حج او عمرې دي، هغې دپاره مقدار. نو دا هر عبادت سره مقدار الله ښولی دی او خپل شرطونه وغیره ورسره ویلي دي. او ذکر یو داسې شی دی چې دې دپاره وخت مقرر کړی نه دی او مقدار یې مقرر کړی نه دی. اذکر الله ذکرا کثیرا، ډیر ډیر یادوه، نو مقدار مقرر نشو. که پاکی که پلیتی هر وقت ذکر کولی شي، که ناسته که ولاړې که روانې که ملاسته ذکر کولی شي، هر وقت ذکر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، پیغمبر علیہ السلام با ہر وقت کل اوقاتوں کے ذکر کو، یو وقت هم د ذکر نه خالی نو. بعض اوقات داسې دي چې هغې کې بنده په ژبه باندې ذکر نشي کولی، مناسب نه ده. لکه کم وخت کې چې انسان بے پردی وي او دس ماتی غسل کوي، نو داسې اوقاتو کې په ژبه ذکر نه کېږي. عائشہ بی بی فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام با ہر وقت ذکر کو، نو دے دے کہ ہر وقت ذکر نہ مراد ذکر قلبی دے، یہ سنگا پا لسان او پا جبا ذکر کے، نو دا سبا پزڑک باندے ہم ذکر کے. نو چه کم وقت انسان بے پردی وی او دس ماتی وغیرہ دے پا جبا نکی، نو اغا وقت بے دے پزڑ ذکر کی. چه کلا او دس ماتی نا فارغ شو، نو دیوی غفرانکا نطلب غفرانک، من بخنه غواړو. ولی او دس ماتول څه ګناه خو نه وه چې بنده پاسې وایي زه بخنه غواړم. دا بخنه د دې خبرې غواړم چې دغه لږ غوندې ساعت په دې کې ما په ژبه ذکر نه دی کړي، نو د ژبې ذکر نه کولو زه معافي غواړم. نو دا د زړه ذکر داسې عجیبه ذکر دی چې د دې نه د فرشتې هم خبر نه دي. دا د بنده او د الله ترمنځ رازدارانه طور باندې عبادت دی. میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را هم خبر نیست. بنده پزړه کې لګیا دی ذکر کوي، دی پوهیږي او الله پوهیږي. یو بزرگ دی حضرت عثمان رحمت الله علیه صحابینا، هغه وایي زه پوهیږم چې ما الله یادوي، ما یادوي. چې ورته یې داسې مه وایه، داسې وایي چې زه پوهېږم چې زه الله یادوم. وایي نه هم داسې وایم چې زه پوهېږم چې ما الله یادوي. وایي ته څنګه پوهېږې چې تا الله یادوي؟ وایي الله فرمایي چې فذکروني اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. کم وخت کې چې زه یادوم نو الله خو وعده خلافي نه کوي چې زه یادوم نو ما هم یادوي. نو زه په دې پوهېږم چې الله ما یادوي. د دنیا مشغولیات دومره زیات دي چې هر انسان غفلت کې دی. نو دی وخت کې د ذکر ضرورت دی. او څنګه چې د بیماری دپاره تاسو به
پخپله باندې داروګان نه استعمالوي بلکې چا هوښیار ډاکټر سره به مشوره کوي. بعضې بیماریانې خو داسې وي چې دوی سرخوږی دی نو ډسپرین راواله، خو هر وخت خو ډسپرین کار نه کوي، کله به یوه کار کوي کله بل، نو د یو ډاکټر سره مشوره پکار وي. نو ذکرونه هم داسې ډېر دي څنګه چې د میډیکل سټور دوایانې ډېرې دي، خو یو الماری ته هم سړی نښتې نه دی چې دا به ټوله خلاصه کړم واپسې به دا بله الماری اخلم، بلکې الماری کې د ډاکټر په مشورې یو ګولۍ دوه ګولۍ راوالي. نو داسې روحانی طبیبان او حکیمان چې د هغوی سره بنده اسم تعلق جوړ کړي، د هغوی دغه چهرې مبارک اثر، د هغوی دغه ښکلې خبرو مبارکو اثر دومره چې په سړي باندې روحانی اثر وشي، بیا په ځان باندې پوهېږي، او بیا د هغوی د خولې مبارکې کم گفت وي نو په هغې کې داسې اثر وي چې په لږ ذکر باندې ډېر کار کېږي. نو داسې ښکلی با شریعته بزرګان چې د دوی سره د چا تعلق جوړ شو، نو هغه که د دنیا په اعتبار باندې ډېر خراب وي بدترین وي، خو چې داسې ښکلي لاسونو مبارکو سره لاس مبارک شي یو ځای شي نو دا برکتي شي، زاړه ګناهونه ټول معاف شي. پخوا زمانه کې دا موټرې لارې وغیره نه وي او قافلې چې بتلې نو هغه په حیواناتو باندې، په اوښانو، په اسونو، په خرو، په قچرو قافلې بتلې. یو قافله روانه و بغداد طرف ته، او په لاره باندې یو وبایي مرض شروع شو، ډېر خلک په هغې کې مړه کېدل. نو دغې قافله کې یو سړی دی او ښځه هم ورسره ده او ماشوم بچی هم ورسره دی. هغه بیماری په دوی باندې ولګېدله، سړی هم وفات شو، کور والی هم وفات شو، ماشوم بچی پاتې شو. قافلې والا وی چې په لارې پرېښودی نه شو، خو زه بغداده پورې به یې ورسو، هلته به بیا خاریه ده چاته به حواله شي. قافله ورسېدله، د قافلې ملګري خواره واره شو او دغه ماشوم د بغداد په لارو کوڅو په بازارونو کې یوازې پاتې شو. اوږې تږې دی، خوراک څښاک نشته، پیژنګلو څه خپل خپلوان اشنا نشته، د ډېر لږې نه چې تنګ شو په بازار کې یو تنور دی او هغوی ډوډۍ پخوي او خرڅوي، دی ورغی او د هغې یو ډوډۍ راواغېسته او منډه یې کړه او تښتېد. دوکاندار ورپسې شو، راویلی و، دی هغه ډوډۍ خولې ته چې شخوند وی هغه پرې باندې کړي وی یې ټکوي، والو ټکولو کې ډوډۍ خلاصه شو، ده سره اوسري څه تې والي، نه پیسه شته او نه ډوډۍ شته چې تې واخلي. څپېړه یې ورکړه ویې شړه، بیا داسې ونه کوي. ماشوم د زړه توق د خېټې توقه لار شو، اوس په زړه کې وایي چې د ډوډۍ حاصلولو بس همدغه یو طریقه ده چې کله اوږې کېږم را تښتوم به، نو دی به بیا چې کله اوږې کېده نو په تنور به ورغې، حمله به یې کوله، ډوډۍ به تښتوله، هغوی به راګیر کوه او ټکو به. دې نه پس نور ضروریات چلو همدقه دی چې څه ضرورت پېښېږي نو ورځه حمله کوه تښتوه. د ماشوموالي نه ورکوټې غل او وروسته بیا انټرنیشنل غټ غل ترېنه جوړ شو، ملګري ورسره شو، یو ګروپ تیار شو او بیا ترېنه د علاقې لوی لوی خلک په قلار نه شو کېناستی. امیران وزیران هم د ده نه تنګ شو، یو ځل په غلا کې ونیوی شو، لاس یې ترېنه کټ کړ. دی به اوس هم شي چې لاس کټ شو، قلار نه شو د غلا نه. واپسې بیا نورې غلاګانې د هغې نه هم تیزې شولې، بیا ونیوی شو، بیا ونیوی شو، بچ بشو. آخر کې ته حکومت په لړزان شوې چې کله په لاس راغی نو پانسي یې کا. یو ځل بیا گرفتار شو او قاضي د ده د وجلو حکم وکړ. د دومره جړا فریاد وکړ چې قاضي یې نرم که او هغه له ډېره موده د قید سزا ورکړله، د مرګ نه بچ شو. هغه ډېره موده د قید چې کله ختمه شوله او دی د جیل نه راووته، ماښام نه وروسته داسې ګوري را ګوري چې د چا په کور به ورځم.
تیاره شوله یو کور ته ورنږدې شو خو لاس یې بونډې دی دی به دا ور څنګه کولاوئ چې ور ته نږدې شه ور کولاو وې ځکه خیر د مالک مکان نه ور کولاو پاتې شوی په اسانه به ورشمه کور ته ورننوته په تیاره کې یو خوا بل خوا ګوري یو کمرې طرف ته اراده وکړه ورغی په هغه کمره کې تیاره ده خو بیا هم دی خپل لټون کوي چې دی کې به مال کم ځای کې وي د مال راټولولو کوشش کوي دی کې یو بوډا سړی راغی شمه ورسره بله کړې ده رڼا ورته وشوله او درته وایي ستا ملګری ما دی ډاډه شو چې ګنې دا دویم غل راغلی دی او ما ته یې لا رڼا م وکړله زر یې 2 پنډه تیار کړل یو یې بوډا ته په سر کړ یو یې ځان ته په سر کړ او هغه ته یې ګړندې راځه هسې نه څوک بیدار نشي دواړه یو ځای را روان دي او بوډا لږ کمزوری و پوره ګړندې تللی نه شو نو ده به پسې مخ راواړو کنزل به یې ورته وکړل چې د تلو نه وې نو ولې راتلې او کله کله به پسې په راروستو شو لتې به یې م وله ورکړو کنزل به یې م ورته وکړو چې د کار نه وې نو نه به راتلې خو بوډا به ایسم نه وې دا غل چې خپل کور ته ورسېده کوڅې ته ننوته نو دا بوډا ورته دا پنډم در واخله نو هغې وې دا غل خوشوده دی چې اوسه پورې دا لتې مو خوړلې کنزل او ما سره دی دی پوره هغه چې دام در واخله نه پوهېږي شوده دی ورته یې راوغورځوه نو هغه پنډې ورته ورغورځوه دواړه پنډه د دننه کړل خو دا بوډا د تلو وخت کې ورته زه هغه نه یم اوس دا غل په کور کې سوچ کوي که دا د کور مالک و نو د کور مالک خو غل وجني ده خو ما ته غوسه قدر هم نه ده کړې نو دا خو د کور مالک نه دی که دی دویم غل دی دی خپله حصه ولې نه اخلي ما ته خپله حصه پرېښوه زه هغه نه یم نو زه څوک یم نو دا اواز لکه د سټک په دې دماغ به راته زه هغه نه یم ښه نو ته څوک یې ټوله شپه تېره شو دله خوب نه ورځي چې دا سړی څوک و څنګه ما سره ملګری شو سهار مانځه نه پس راغې کمې کوڅې نه چې اغلا کړې نو هلته کې ورسېده یو بل نه تپوس کوي دا کور د چا دی چا ورته دا د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه کور دی یا الله توبه سړی په جړا شو چې د دنیا خلق خو ما نه په لړزانو نو هغه ولی الله او بزرګ بیګا ما څونه کنځلې دی او څومره ملت یې ورکړي نو دیم زمانه بچ نه شو چاته وایي چې بابا به کوم ځای مخامخ دی جومات کې ناست دی مریدان طالبان ترې نه چاپېره دي ورغې شیخ جنید بابا په خپل مسجد کې د خپلو ملګرو سره دی ورغې په خپو کې ورته ورپرېوته بابا ما معاف کا بابا ما وبخه او ته یې خدای دې وبخه ما بخلې پاسه خدای دې وبخه ما بخلې بیګا ما ستا بې ادبي کړې ده تا ته مې کنځل کړي تا له مې لتې در کړي تا نه مې مال او ته یې زما مال خو نو ته چې زموږ کور ته رالې کمرې ته ننوتې ما شمه راواغېشته زما کور کې چې هر څومره مال و ما په خپل زړه کې بیګا ویلي چې ما ټول دته وربخلی دی نه خو تا خپل مال وړې زما خو دې نه دی وړې ما در بخلی دی او که تا ما ته کنځل وینا کړې هغه مې هم در بخلی دي د بابا په لاس کې لاس ورکړ توبه اوستلا بیعت وکړه الله دومره درجه ورکړله چې د اولیاء کرام په فهرست کې شیخ احمد صابات رحمت الله علیه په نوم یادېږي نو د نیکانو خلکو په لاس کې چې لاس ورکړي شي هغه کړې زاړه پخواني ګناهونه ټول معاف آینده مخکې چې خیال ساتي نو امید ده انشاءالله د الله په در کې یو لوی ولی الله جوړیږي نو د اولیاء کرامو کمی په دنیا کې یو وخت کې هم نه برازي د پیغمبر علیه السلام د امت د نیکان بزرگان تر قیامت پورې انشاءالله دا سلسله به جاری وي باچا صاحب رحمت الله علیه د دغه زنجیر په کړو کې یو کړی د اولیاء کرامو په فهرست کې یو شهسوار د شریعت او د طریقت یو لوی ماهر روحانی بچی هم الله پاک ډیر پیدا کړی دي او نسبی اولاد هم نیکان دي او انشاءالله دا سلسله به جاری وي او د دې فیض او برکت به الله پاک هغوی ته رسوي دا فیض د الله ختمی نه
دا سلسله د الله تا تر قیامت پورې جاری وساتي او د دې ثوابونه برکتونه باچا صاحب رحمت الله علیه دا وی مشرانو ته د الله ورسوي کشرانو باندې هغه برکات د الله راولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زمونږ د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیډي سنټر نشتر آباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپله دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.